اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو ډېرې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. دوستانو زه تاسو ته غواړم دا څو واجبات وړاندې کړم. اول په البلوغ په بالغ باندې اودس واجب دی، خو په ماشوم نه دویم د العقل په عاقل باندې اودس واجب دی، خو په نیوني نه. دریم شرط اسلام په مسلمان باندې اودس واجب دی، خو په کافر نه. په څلورم په اوبو باندې د قدرت درلودلو په وخت کې اودس واجب دی. پنځم د وړۍ بې اودسۍ د موجودیت په وخت کې اودس واجب دی. شپږم د غټې بې اودسۍ د نه موجودیت په وخت کې اودس واجب دی. که غټه بې اودسۍ موجوده وي نو بیا غسل وکړي. د وخت د تنسیا په وخت کې اودس واجب دی. که وخت پراخ بیا اودس وروستوالی جایز دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.